لیکن یو څو سنت طریقې به د روزه کې او بس د ټولو نمخ کې اساسي بنیادی دا چې په دې کې پیشمه پکار دی د سنت طریقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمونږ او د يهودو د روزې په مابین کې فرق څه دی موږ د پیشمه اهتمام کوو او اهتمام نه کوي په دې کې انسان طاعت رب العالمین کوي تقوا رب العالمین کوي استغفار پکې غواړي قیام الليل پکې وشي نور مسائل پکې برابر شي کوم انسانان چې دې اهتمام نه کوي نو هغه سنت روزې د پرې خورو هغه به چې کله روزې نیولې دې پیشنمی دې اهتمام هغه کول نه او بل مسله پکې دا ده چې په دې وخت کې د ستار مونږ دې انسان په جمع باندې ادا کیږي دویمه فائدہ او دویمه سنت طریقه هغه په دې روزه کې دا چې انسان به افطاری وختي کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امت په خیر باندې تر څو پر چې هغه افطاری وختي کوي ته ورګه پلانې کړي مولا له ګورو چې هغه ځان کړه کنه دې کړي چې کله تعالی غالب ګما مې دا مسله رااله چې نور پری وته نو په دې وخت کې ته خپل دې روزه اهتمام ته شروع کړه چې کله د روزې د افطاری وخت راغلی نه او تابع روزه ما تکړه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي سبب جوړیږي د پاره د دې خبرې چې ته به د الله د عذاب نه یخشي هغه وخت کې چې لا وخت داخل نه دی او بل سنت طریقه پرې کې دا ده چې انسان به د روزدار لپاره د روزې اهتمام برابرې کجوره ده حتی که کجوره نه صرف د ابو اهتمام ولې نه چې عقل ورته برابر کې ته د هغه پروژه کې شریک شو سره بغیر د دین محمد رسول الله فرمایي چې هغه کم شي څلورم سنت طریقې په کې دار سنت د روزې داري چې انسان په دې کې د قران د تلاوت او د قشان د ذکر اهتمام کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله رمضان مبارک راغی جبرئیل علیه السلام براغه قران به وسره د ګردان ولو ولی په کوم کال کې چې وفات کیږي به دوه کارته وسره واړو بل سنت طریقې د روزې دارا چې انسان په دې کې د مسواک اهتمام کولی شي اگر کبا چې علماء دا خبره کړي چې د ماسپکین منځل ورسې به دی ویل مناسب نه والی مناسب نه هغه خوشبوئی چې کوم د انسان د خلینو راوځي رب العالمین له دې مسکونه مهمه ده ولیکن دا قول لري او خلکو کمزوري لري اول کې روزه مسواک والے شي منځ کې ورته ویل شي اخر کې والے شي او بل لوی سنت پکې دارا چې ته به تور مثال په ځای کې واقع چې د جګړې په حال کې یو مسلمان د سره جګړه کوي نو تور درشي ویل شي چې ان صائم زه روزدار یم یو سنت علماء دام لیکلې چا دعوت کړي او تر روزدار وي التر تصریف دې باندې کولې چې ان صائم زه روزدار یم ریا په دې عمل کې نه راځي لکه بعض انسانان چې دا خبره کوي چې دا ریا ده د ذکر اهتمام د امر بالمعروف اهتمام د عمرې اهتمام یو روایت کې راغلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کوم یو انسان په رمضان کې دې عمرې اهتمام کوي د شې دې لکه به هیڅ دا زما سره په حج کې شریک دی البته محدثین او مفسرین وایي تر دې پورې کده اختر په شپه باندې ته الته ور داخل شوي او بعضی اعمال دې کړل تر سره کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم منقبت ذکر کړی دی هغه ټول تعالی نصیب شول او په دې کې خاص کر هغه ورسنی لس ورځې دغه به ډېر اهتمام نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه اهتمام کو دغه پابندي به کوله او به د قدر